څنګه کولای شو د موبایل له لارې یوټیوب ته په سمه طریقه ویډیو ورپورته کړو؟ آیا د ټایټل، تمنیل، ډسکرپشن، ټګ لګولو په اړه یو څه پوهیږئ؟ زه به نن ټوله مکمله او بهترینه طریقه تاسو ته در وښیم چې څنګه وکولای شو ښه عنوان، ښه تمنیل، ډسکرپشن او همدارنګه څنګه ټګ ولګوو تر څو زموږ ویډیوګانې زیات لیدونکي ولري. السلام علیکم، زه فضل باری ریان یم. د هر څه د مخه که چا زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو هیله کوم سبسکرایب یې کړئ. که په رښتیا تاسو د آنلاین پیسو ګټلو شوقیان یئ نو حتما به یې سبسکرایب کړئ. ښه دوستانو، څنګه کولی شو یوټیوب ته په سمه طریقه ویډیو اپلوډ کړو؟ البته د خپل موبایل له لارې. را به شو خپل موبایل ته. ښه دوستانو، دلته اوس تاسو په صفحه کې وینئ یو یوټیوب دی او بل یوټیوب سټډیو ده چې دواړه تقریبا یو شی کارونه کوي، یعنی دواړو کې ویډیوګانې اپلوډ کیږي، خو لږ څه فرق کوي ځکه په یوټیوب کې موږ کولی شو سرچ وکړو، نور ویډیوګانې وګورو، ویډیو پورته کړو، خو ډېر تغییرات نشو کې راوستلی. خو په یوټیوب سټډیو کې بیا موږ ډېر سیټینګ راوستلی شو، په دې کې ډېر نور تغییرات راوستلی شو، انالایټیک لیدلی کولی شو، وګورو چې د موږ ویډیو څومره لیدل شوې ده، د موږ لیدونکي آډینس د کوم هیواد زیات دي، د کوم ښار زیات دي، کومې ویډیو موږ ته څومره پیسې ګټلې دي. نو اوس به موږ تاسو ویډیو پورته کړو، په همدغه یوټیوب کې به پورته کړو، ځکه په یوټیوب کې موږ کولی شو ویډیو پورته کړو. په دې باندې به کلیک وکړو، دلته به یوټیوب را خلاص شي. دغه د لاندې ښکته د جمع علامه یا هم د اضافه کولو علامه که تاسو ښکته وینئ، په دې باندې به کلیک وکړو. کله مو چې په دې کلیک وکړو، دلته کریټ ا شارټ اپلوډ ا ویډیو، ګوره یو په ویډیو کې په یوټیوب کې لکه د ټیک ټاک لاندې ویډیوګانې هم شته د 1 دقیقه، هغه هم کولی شي ویډیوګانې پورته کړي، خو موږ اوس د موږ تاسو هدف غټې ویډیوګانې دي چې د 1 دقیقې څخه زیاتې وي. نو دلته به دغه دوهم آپشن ووهو. په دې ځای کې به دوستانو ویډیو انتخاب کړو. کله مو چې ویډیو انتخاب کړو، اوس په نیکسټ ووهو. اوس دوستانو دلته ټایټل راځي، مخې ته ډېر نور شیان راځي، خو لومړی که تاسو وینئ کریټ ا ټایټل، دلته یعنې یو ټایټل جوړ کړه، یو عنوان جوړ کړه. ما تاسو د عنوان په باره کې ویلي وو چې تاسو باید یو ښه عنوان انتخاب کړئ، یو ښه ټایټل انتخاب کړئ تر څو خلک متوجه شي چې په دې کې یو څه دي، والا یو ښه موضوع ده، خلک کلیک پې کوي تا په ویډیوګانو باندې. اوس دلته مثلا ما یوه ویډیو واچوله، داسې د کالري نه مې وره واچولی چې جومات کې ښکاري. زه فرض کړی یو څوک د جومات په هکله معلومات ورکوي یا یو د بل څه په اړه، دلته په ټایټل کې تاسو هماغه څه ولیکئ. فرض که زه لیکم د نړۍ غټ جومات، د نړۍ غټ جومات چیرته موقعیت لري. کولی شي نور موضوعات هم ولیکئ، د ړنګ کې نور څه ولیکئ، خو د ما موضوعات په دې ته مې آمادګي نه ده نیولې چې زه څه عنوان انتخاب کړم. ما سمدلاسه د یوټیوب نه یوه ویډیو راپورته کړله. تاسو کولی شئ دلته مثلا زه دلته د یوټیوب په هکله ډېر معلومات ورکوم، زه دلته کولی شم ولیکمه چې د یوټیوب څخه پیسې ګټل، یا دغه علامې هم کولی شي، هره یوه چې فرق نه کوي، په دې کې کار علامه وه. څنګه کولی شو د یوټیوب چینل څخه پیسې وګټو؟ دا یو ښه عنوان دی دوستانو. ما هلته یوټیوب څخه پیسې ګټل مې هم کې اضافه کړل، که څوک یو سرچ کوي یا د یوټیوب څخه پیسې ګټل په نامه سرچ کوي، دا به ورته راځي. که څنګه کولی شي د یوټیوب څخه پیسې وګټو، دا به ورته راځي. دا شو عنوان، یعنی باید تاسو یو ښه عنوان انتخاب کړئ. اوس راځو ډسکرپشن ته. په ډسکرپشن باندې کلیک کوو. ما ډسکرپشن په اړه هم په تېره ویډیو کې معلومات درکړي وو چې دلته باید څه رقم موضوعات ولیکئ، خو دلته فقط د هغې ویډیو سره دا فرق کوي چې دلته تاسو ته هر شی په عملي بڼه ښیمه. دلته په ډسکرپشن کې د ویډیو اړوند څه موضوع چې ده په هغې باره کې به خبرې وکړئ، او هغه موضوع چې تا دا ویډیو پې جوړه کړې د هغې یادونه به زیاته وکړئ. مثلا دلته لیکو د یوټیوب څخه $1
ګټل دا چې څنګه کولای شو د یوټیوب څخه څنګه پیسې وګټو. یا نور شیان هم کې اضافه کولی شي، هر څه چې د یوټیوب څخه پیسې ګټل. همداسې نور شیان کولی شي، ډېر یو پاراګراف جوړ کړي یا پاراګراف یو څو جملې جوړې کړي. همداسې هشتګونه هم ځینې کسان کې کاروي، فرق نه کوي په دې کې. مثلا دلته یو هشتګ کاروم، یوټیوب کې لیکم، دلته به یوټیوب ما ته مخې ته راشي. دغه یوټیوب به انتخاب کړو. 9 میلیونه ویډیو په دې باندې جوړ شوي دي، ډېرې ویډیوګانې دي. اوس دوستانو راځو ویزیبیلیټي، یعنې دا چاته ورښودل شي دا ویډیو دی، یوازې تا ته، بل چاته. په دې باندې به کلیک وکړو. په دې باندې په اول سر کې پبلیک، بیا ممبرز آنلی، که انلیست او که پرایویټ. په پرایویټ کې دوستانو کولی شي فقط تاسې ووینئ، هېڅوک یې نشي کولی ووینئ، یعنې فقط تاسې کولی شي ووینئ، بل څوک نشي کولی که تاسو یوټیوب ته داخل هم شي. او بل انلیسټډ هغه کسان فقط کېدلی شي چې ته هغې ته لینک ولېږې، چې ته هغې ته لینک لېږلی وي، هغه یې کولی شي وګوري. او بل ممبرز هغه کسان چې هغه بله موضوع ده چې په همدې باندې د غړي وي، هغه کسان یې کولی شي، یعنې محدود کسان دي چې کولی شي وویني. او بل پبلیک یعنې ټول کسان یې کولی شي، که محدودیتونه دې نه وي پرې لګولي، ټول یې کولی شي وویني. خو زه دوستانو دلته پرایویټ انتخابوم، ځکه پرایویټ یوه ګټه دا ده دوستانو چې کله زه په پرایویټ کې ویډیو پورته کړم په پرایویټ شکل، یعنې یوازې ماته وي، دلته یو څو دقیقې پس ماته یوټیوب سټډیو یو نوټیفیکیشن راکوي چې تاسو ویډیو آیا کاپي رایټ لري که نه لري. که کاپي رایټ ولري ماته هېڅ مشکل نشي جوړېدلی، زه به دا ویډیو ډیلیټ کړم، ځکه ما دا پرایویټ انتخاب کړی دی. او که ما پبلیک انتخاب کړی وای، بیا ماته هلته ووایي چې دا کاپي رایټ ده، بیا نو ماته مشکل جوړېدلی شي. بل که پرایویټ انتخاب کړو، هلته کولی شو په سیټینګ کې نور تغییرات هم کړول، ځکه چې تر څو موږ ویډیو نه وي اپلوډ کړی هلته نور سیټینګونه نه راځي. پرایویټ واچوئ تر څو هلته نور سیټینګونه هر څه برابر کړئ، چې ښه برابر شول نو ستنو به پبلیک ووایئ، ټولو کسانو ته به دا ویډیو به دې ورسیږي. پرایویټ په کلیک وکړو. دلته بل آپشن چې دی دا د آډینس په نامه دی، یعنې لیدونکي، کتونکي، تا مخاطبان څه دي، دا باید څوک وي. په دې ځای کې راځي دوستانو یو yes it is made for kids no it is not made for kids، یعنې دا ویډیو چې تا جوړه کړې دا د ماشومانو دپاره ده، او که دا د ماشومانو دپاره نه ده نو تاسو به څنګه وکړئ؟ تاسو به د دوهم ووایه. که اول مو ووهلو نو بیا تاسو درآمد نشئ لرلی، تاسو ته پیسې نه راځي، او کومنټونه هم نشي کولی خلک وکړي، نو ځکه تاسو ویډیوګانې د دوهم آپشن انتخاب کړئ. دلته بل ایج ریستریکشن په نامه یو آپشن دی، په دې باندې چې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته yes restrict my video to viewers over 18 دا ما انتخابوي، ځکه بیا محدود کسان تا ویډیوګان لیدلی شي. نو او بل که دا دوهم انتخاب کوي no don't restrict my video to viewers over 18 کلن نه پورته هم کولی شي وویني، نو تاسو هم دغه نو انتخاب کړئ. بل آپشن لوکیشن ملته کولی شي انتخاب کې، مثلا انتخابوي موږ په افغانستان کې اوسو، افغانستان، نو زه خپله شخصا په دې ځای کې هېڅ څه نه انتخابوم، داسې خالي یې پرېږدمه. بل دی add to playlist دوستانو تاسو باید مخکې د مخکې نه جوړ کړی، نو اوس دلته کولی شئ پلیلیست انتخاب کې مثلا لانګ ویډیو انتخاب کړئ، ځکه ما دا مخکې انتخاب کړی و، دا لانګ ویډیو ما لیکلی و، دا پلیلیست ما جوړ کړی و. بیا به راشئ دوستانو دلته شارټ ریمیکسینګ، په دې ځای کې که تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته به راشي allow video and audio remixing، یعنې تا د ویډیوګانې کولی شي نور کسان په شارټ ویډیوګانې کې، شارټ ویډیوګانې یعنې لنډې ویډیوګانې لکه ټیک ټاک غوندې ویډیوګانې دي، یو دقیقهیي دي، په هغې کولی شي تا د ویډیو یوه برخه
په غځه کې راواخستای شي که د دوهم انتخاب کې allow only audio remixing یوازې تاسو غږ یا موسیقي هر څه چې دي هغه کولی شي هغه کس واخلي او بل ته به اخرنی دریم چې دی don't allow remixing یعنی اجازه نشته نو تاسو اجازه ورکړئ ښه دی چې تاسو ویډیو بل چېرته نشر شي تاسو لینک هم هلته نشریږي هېڅ تاوان نه کوي نو دلته به allow video and audio remixing ووایئ دلته دوستانو بل کومنټ دی په کومنټ باندې چې کلیک وکړئ آن آف یعنی که آن هم وهلی وي خلک کولی شي تاسو ته کومنټ وکړي که آف ووهئ نو خلک نشي کولی تاسو ته کومنټ وکړي په آن کې هم تاسو دوستانو بیسیک انتخاب کړئ نور شیان نه تېر شئ ځکه هغه ځینې محدودیتونه لري هغې ته هېڅ اړتیا نشته تاسو انتخاب کړئ ځکه هر څوک به تاسو ته کومنټ وکړي بل دوستانو تاسو پاس کونج کې چپه خواته وینئ دلته کولی شئ تمرین انتخاب کړئ ما خو تاسو ته تمرین په اړه معلومات ورکړي وو چې تمرین څومره فایده کوي نو دلته تاسو ته په عملي بڼه ویایم چې تمرین څه شی دی شاید تاسو نه وي پېژندلی چې دا تمرین مې ډېر یاد کړو په دې ویډیو کې نو تاسو اوس که په همدغه ځای باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو ته تمرین راخلاص شي یعنې عکسونه د ګالرۍ نه کولی شي هغه تمرین چې تاسو مخکې جوړ کړی وي دلته اوس زه یو عکس انتخابومه چې دا تمنیل شي یعنی د ما د ویډیو مخې ته راشي کله چې دا انتخاب کو ډان وهو نو دا انتخاب شو کله چې بل چاته د موږ ویډیوګانې ورځي دغه عکس به ورځي دی ته په دې عکس باندې اوس که موږ کلیک لیکنه وکړو دلته ولیکم چې څنګه کولی شي د یوټیوب نه پیسې وګټو یا راځئ چې زه تاسو ته د پیسو ګټلو چال در زده کړم یا نورې داسې خبرې وکړم چې د خلکو خوښې شي او کوشش وکړي او وهڅول شي که نه چې دا اوکې کړي ته چې دا څه رقم پیسې ګټل کېږي ځکه هر څوک د پیسو شوقیان دي هر څوک غواړي حلاله روزي پیدا کړي نو کله چې دا انتخاب شو دوستانو ښکته تاسو وینئ اپلوډ کله مو چې د اپلوډ ووهلو نو د تاسو ویډیو اپلوډ کېږي او یعنی یوټیوب ته پورته کېږي په دې باندې به کلیک وکړئ ویډیو به مو دلته به سی ویډیو ووهئ ښکته راسته خواته په کونج کې سی ویډیو ووهئ نو دلته به تاسو همغه ځای ته لاړ شئ کوم ځای کې چې دلته ویډیو ښایي چې څو فیصده اپلوډ شوې ده نو دلته به 3% 4% د ما ویډیو به اوس اپلوډ شي صبر به ورته وکړو کله چې دا اپلوډ شوله نو دلته به تاسو ته ریډي ټو واچ یعنی کولی شئ چې ووینئ تاسو خو پرایویټ کړی وه نو کولی شئ یوازې ته ووینئ او که پبلیک هم کړی وای نو بیا ټولو لیدلی شوی خو ښه دي چې پرایویټ مو کړله اوس تاسو ته نور شیان هم ښایم چې څنګه یې بیرته پبلیک کړئ ځینې سیټینګونه یې پاتې دي ځینې شیان کې پاتې دي چې هغه کې اضافه کړو لکه ټک کول کې پاتې دي ټکولو په اړه مې تاسو ته معلومات ورکړو چې ټکول ډېر مهم دي خو تاسو په عملي بڼه تاسو ته مې نه وو درښودلی چې ټک لګول ښایي څه رقم کولی شو ټک ولګوو دلته دوستانو تاسو د کلب علامه وینئ دا د دې علامه معنا دا ده چې دا پرایویټ دی یوازې ته کولی شئ ویې وینئ اوس به یوټیوب سټډیو ته راشو په یوټیوب سټډیو کې به ځینې سیټینګونه دي ما درته ویلي وو چې دلته ځینې تنظیمات کولی شو چې په یوټیوب کې نشي کېدلی نو کله چې زموږ ویډیو واچول شوه اوس په یوټیوب سټډیو ته راشو په دې باندې به کلیک وکړو هغه ویډیو چې موږ اچولی دلته ښکاري دلته لیکلي نو ویوز تر اوسه پورې لیدونکي نه لري ځکه چې تا یوازې ځان ته اچولی ده د کل په علامه خو وینئ دلته یوه بله علامه هم که تاسو وینئ د ډالر علامه ده خط پرې راکش دی یعنې دا مونیټایز شوې نه ده ځکه هلته ما مونیټایز نه دی انتخاب کړی هغه به اوس انتخابومه دا شاید تاسو ته رانشي که تاسو یوټیوب چینل مونیټایز نه وي پیسو ګټلو ته آماده نه وي یعنې هغه شرایط یې پوره کړي نه وي نو دغه علامه به تاسو ته نه راځي دا یوټیوب چینل چې زه تاسو ته آموزشي بڼه باندې په دې کې ویډیوګانې اچومه دا مونیټایز دی یوازې وخت کم دی ورته نو دغه علامه دې معنا ده دا به بیا خیر وروسته درته تشریح کړم بله علامه دلته د هماغه د قلف علامه تر اوسه شته ده یعنې تر اوسه پورې تا ویډیو پرایویټ ده دلته به په دغه دریو نقطو باندې کلیک وکړئ که تاسو وینئ دغه عنوان د راسته خواته څنګ سره دلته به بیا ایډیټ ووهئ اوس دلته نور تنظیمات او نور شیان پاتې دي چې هغه کې ور اضافه کړو کله مو چې ایډیټ ووهلو نو دلته تاسو ته هماغه شیان چې موږ اضافه کړو هغه به هم راشي عنوان مو انتخاب کړی تمنیل مو انتخاب کړی ډسکریپشن مو انتخاب کړی
ویزیبیلیټي مو پرایویټ کړی نو دا کولای شئ دلته تاسو پبلیک کړئ نو یې نشر کړئ او بل دلته مونیټایز هم شته مونیټایز به هم آن کړئ ځکه که یې آف کړئ تاسو ته پیسې نه راځي اعلانات نه پرې راځي د ویډیو ما پرایویټ انتخاب کړه ځکه زه نه غواړم اوس یې پبلیک کړم دا مزشي بڼه لري زه نه غواړم رښتیا دا ویډیو پورته کړم هسې تاسو ته درښایم او بل دلته به نو اټ از ناٹ میډ فار د اطفالو دپاره نه ده جوړه شوې د ماشومانو دپاره او دلته مو پلی لیست انتخاب کړی و دلته اوس یو اپشن نوی راځي ټاګ شارټس ریمیسن کټګوري دا شان مور اپشن کې اوس دلته کولی شو اډ ټاګ د ټاګ په اړه مې چېرته ویلو اوس راځئ ټاګ دلته در زده کړم چې څنګه کولی شو ټاګ ولګوو د ټاګ د اهمیت په اړه خو مې درته ویلو چې څومره فایده لري مثلا تاسو دلته څه ولیکئ د یوټیوب ما دا ویډیو اوس فرض کړه د یوټیوب د پیسو ګټلو په هکله دا اوس به وایي چې څومره ډېرې پیسې یادوي خو دا یو مثال دی ما دا یوټیوب پیسو ګټلو په هکله دلته کولی شو زه ولیکم په ټاګ کې څنګه کولی شو پیسې وګټو څنګه کولی شو د یوټیوب نه پیسې وګټو د یوټیوب نه څنګه کولی شو پیسې وګټو رقم مختلفو شکلونه ولیکئ چې تاسو پوهېږئ چې خلک په دغه شکل باندې شاید دغه موضوع سرچ کړي نو په دې کې چې هره یوه د هغې سره برابره شوی تا ویډیو کولی شي هغې ته مخته ورشي اوس په ټاګ کې مثلا زه اوس لیکم څنګه کولی شو د یوټیوب څخه ډالر وګټو دلته به دوستانو تاسو دغه علامه وایي دغه علامه تاسو وینئ ځینې کسان په دې باندې نه پوهېږي چې شی ووایي ځینې حتی هشتګ هم ورسره کوي هشتګ مه نه کاروئ یوازې لیکنه وکړئ په لیکنې په آخر کې دغه علامه چې تاسو وینئ دا به ووهئ اتومات به هغه ټګ ولګول شي بیا کولی شئ بل ټګ هم ورسره اضافه کړئ اوس دلته اډ ټګز کولی شئ نور ټګونه هم ور اضافه کړئ یا باید اضافه یې کړئ 4-5 ټګونه خو ولیکئ دلته اوس ولیکئ د یوټیوب څخه څنګه پیسې ګټل کیږي دلته به اوس بل ټاګ هم اضافه کولی شئ خو دا چې وخت کم دی تاسو خپله اضافه کوئ هلته به دا و ریمیکسن تاسو ته مې دې اړه ویلي وو دلته به کټګوري نوې ده په دې کټګورۍ کې تاسو انتخاب وکړئ تاسو کولی شئ د مسخرو ویډیو هم ده کمیډي ده څه شی ده دلته د ما ایجوکیشن ده یعنی تعلیم په اړه ده یعنی تعلیمي یا تدریسي شکل لري زه به ایجوکیشن انتخاب کړم تاسو ویډیو چې د هر څه په هکله وه هماغه څه به انتخاب کړئ ځکه دا ډېر مهم دی باید یوټیوب پوه شي چې د څه په اړه ده چې مغه خلک چې مغه کسان د مغه باندې سرچ کوي چې هغې کسانو ته په اسانۍ ورشي کومنټ هم باید آن وي او دا show how many viewers like this video یعنی هغه لایکونه هم باید ښکاره شي دلته دوستانو د سټانډرډ یوټیوب لایسنس په دې کې اول انتخاب کوئ سټانډرډ یوټیوب لایسنس که دا بل انتخاب کې بیا ځینې محدودیتونه دي د مشکل سره مخ کېږي هغه پرېږده بل دی allow embedding دلته که تاسو یو بل چېرته لینک وي د یوټیوب مو په مغه ځای کې یعنی کولی شي پلی شي که هلته پلی نه شي فقط په هغې باندې کلیک وشي تاسو یوټیوب ته هغه کس راشي او دلته پلی شي دې پایده توان به دا دی که هلته پلی شي خو تاسو ته پیسې نه پرې راځي نو تاسو که دا ټیک مارک نه کړئ بیا هغه چې په هغې باندې کلیک وکړئ تاسو د یوټیوب طریقه به ګوري بیا تاسو ته کولی شي پیسې درکړل شي او درآمد ولرئ نو دا فرق نه کوي که بیا هم کوئ دونه مهمه نه ده دوستانو چیرې دومره ویډیوګانې هر چا ته شیر شي بیا په هغې باندې دونه پیسې وګټو یا ونه ګټو دې نه هم تېر شئ یعنې داسې ټیک مارک پرېږدئ ښه دوستانو اوس دلته پاتې شول هر څه برابر شول پاس خو تاسو سیو وینئ پاس راسته خواته په سیو باندې به کلیک وکړئ نو هر څه به سیو شي او دا ښکته دوستانو ما پرایویټ انتخاب کړی دی تر اوسه پورې تاسو به دا حتما پبلیک کوئ ځکه چې خلکو ته نشر شي زه نه غواړم چې دا پبلیک شي نشر شي هسې مې تاسو ته درښودل دلته به سیو ووهئ
بل دوستانو اوس تاسو ته ما چې ویلو چې پرایویټ انتخابوي د پرایویټ ګټه دا ده د یو څو دقیقې وروسته ما ته دلته احوال راکړو نوټیفیکیشن راکړلو چې کاپی رایټ چیکس کمپلیټډ یعنی کاپی رایټ چیک شولو کمپلیټ شولو مکمل شولو تاسو هیڅ کوم کاپی رایټ موضوع نه لرئ نو کاپی رایټ ایشو فاوند ویت دغه ویډیو باندې کنه نو دلته زه اوس مطمئن شوم چې نو کولای شم هغه پابلیک کړم نو د یو ګټه دغه و دوستانو چې یو څو دقیقې وروسته ته خبر درکول کېږي چې تاسو کاپی رایټ نه لري که تاسو پبلیک کړی وای او دلته راته ووایي چې تاسو کاپی رایټ لري بیا تاسو ته مشکل جوړېدلی شي او که تاسو پرایویټ کړی وي او دلته بیا هم تاسو ته کاپی رایټ راشي چې کاپی رایټ ده بیا کولی شي ډیلیټ کړئ هېڅ مشکل نشي جوړېدلی ځکه چې تاسو کاپی رایټ کړی وه نو دلته اوس چې راغله نو کاپی رایټ شو نو اوس کولی شئ تاسې پبلیک کړئ او ترې مطمئن شئ او هېڅکله ونه ډار شئ چې اوس به زموږ ویډیو څنګه شي او به زموږ یوټیوب بند نه شي دا 5 موضوعات مې چېرته یاد کړي ټول مې تاسو ته در وښودل چې څنګه عنوان انتخاب کړو ډسکرپشن انتخاب کړو ټامنیل انتخاب کړو ټاګ انتخاب کړو ویډیو انتخاب کړو دا ټول مې تاسو ته دلته په عملي بڼه در وښودل بله ویډیو دوستانو د ما په دې هکله ده چې څنګه یو یوټیوب چینل جوړ کړو ډېرو کسانو پوښتنه کړې وه د ما نه په فیسبوک او وټساپ په دې ځایو کې چې څنګه یوټیوب چینل جوړ کړو ځکه ډېر کسان دې ته هڅول شوي وو چې یوټیوب چینل جوړ کړي ځکه ما دوی ته ویلي وو چې یوټیوب چینل نه پیسې ګټل رښتیا دي دروغ دي ارزي نه ارزي هغه ویډیوګانو تاسو هم کولی شئ وګورئ ډېر ښه معلومات مې ورکړي وو نو دوی هڅول شوي وو بیا یې د ما نه پوښتنه کړې وه څنګه یوټیوب چینل جوړ کړو ما بله ویډیو د یوټیوب چینل د جوړولو په هکله ده کولی شئ هغه وګورئ که تاسو دا د ما یوټیوب چینل اوس درسره بیا سبسکرایب کړئ که چا نه وي سبسکرایب کړی البته نو هغه ویډیو به هم تاسو ته راشي که تاسو یوټیوب خلاص کړی هم نه وي تاسو ته به یو نوټیفیکیشن راشي چې دې کس دا ویډیو واچوله نو تاسو څخه هیله کوم د ما چینل در سره سبسکرایب کړئ او په آخر کې لایک هیر نشي که مو ویډیو خوښه شوې وي لایک حتما ورکړئ دوستانو د الله په امان ښه وخت